نن زما بېوسه ورځ جړله ما ولیده نن زما بېوسه ورځ جړله ما ولیده لوګی بانه کو زما مور د نغري په غاړه واه ډېر ښه دی یاره دا بیا ووایه. کله ناکله د دې غره چینې ته وپس خېږم د څومره ښکلو ښکلو خولې ورباندې ولګېدې وربته څه وکړمه څنګه څه موده په کور کې باران دی شپه ده او راساسې مې اوبه په کور کې پرون جنت را سره وي یاره ته په کور کې نن سور دوزخ دی نن یوازې یم زه په کور کې خدای رسول منې سړو مه جړوئ جینکۍ وړومبی پوښتئ جینکۍ وروستو ودوئ جینکۍ زه لیونی هلته بانګونه د سحر وایمه یارانو چرته چې پاسي د نور په څیره خلک زه هم چې چرته ناست یم د هغې قصې کوم هغه چې چرته ناسته وي زما قصې کوي د دې لمبه لمبه ګرمۍ زړه د ملتان په خاطر د خپل زړګي د یخ کالام را تر غاړې وځه لاس مې په سترګو باندې کښېږده و وصاله راشه زه به ویم څوکې ته بې پامه را تر غاړه وځه. ګرانو ملګرو سلامونه، ستاسو ملګری نیازه خان یم او ادبي خپرونه د وصال مازدیګر ده. را سره څنګ کې جاوید شاه درمان هم ناست دی او د کیمرې په شا باندې یاسر رور هم دی. راغلی یو شنګلې ته دلته ګران ملګري اظهار الله اظهار ډېره خوږه مشاعره را جوړه کړې وه او بېګا مو شپه د صابر صاحب په خبره باندې هغه ویلي وو چې شپه به د مینې په قصه تېروو نورې به خبرې به سحر کېږي. نو بالکل هماغسې مو کړله. مشاعره کې ډېر ښه ملګري راغلي وو، ډېر ښه شاعران هم واورېدل. په هغې کې واحد طایب که نه امیر واحد په هغې کې امیر واحد طایب صاحب هم راغلی وو او د هغوی په حواله باندې چې زمونږ ګران ملګري فضل طوفان افغاني صاحب کومې خبرې کړي دي هغه به هم در سره بیا مونږ د فیسبوک له لارې د یوټیوب له لارې د جاوید شاه درمان د چینل نه د پیج نه داسې د یاسر نه او د خپل وصال مازدیګر نه به در سره هم شریکې کړو. تاسو به هغوی هغه شعرونه به هم واورئ. نو هغه شعرونه مو ډېر زیات خوښ شو. نو درمان ته مې ویل چې درمانه خوښه دې نه طایب سره داسې یوه خپرونه را جوړه کړو چې د دغې شنګلې نه ځو، د دغې غرونو نه ځو، د دغې ښایستونو نه ځو، نو چې ځان سره خواږه خواږه شعرونه یوسو. نو د طایب صاحب د کور ودان وي هغه شپې ته پاتې شو او بیا را روان شو دلته دغه ډیګري کالج ته راغلو. د دغې خواوشا چې دغه کم کورونه دي دلته واړه واړه ماشومان دي مالې نومونه نه راځي خو زه د هغوی ټولو مننه کوم. چا دری راغستې وه، چا اوبه راغستې وه، یو به وی چې کاکا او بل به وی چې ماما دلته کښېنئ او بس دا ځګې ښکلی دی. نو راغلي یو ناست یو خبرې نه اوږدوم. جاوید شاه درمانه خوښه دی دا بالکل یاره ډېره مننه کوو. یول خو د اظهار الله شاهین چې دومره مزیدار مشاعره را جوړه کړه او د هغه له برکته موږ دغه ملګري په لاس رالل چې د اوس سره خپرونه ریکارډ کوو او نیازکه بس په مخ کې بوزه. بالکل ما اظهار الله اظهار یاد کړ، اظهار الله شاهین. نو دی خو موږ ته شاهین نه وایي خو موږ هر یو سړی ورته اظهار کوي او تر ورته ډېره ښه خبره وکړله چې د نوم ډېر اثر وي په انسان باندې. نو تا ډېره ښه مشاعره را جوړه کړې او ډېر مېلمه دوست دی. نو خدای دې داسې ملګري زموږ ډېر کړي. طایب صاحبو دا د وصال مازدیګر جاوید شاه درمان او یاسر او دغه ټول ملګري زمونږ که مسافر دی او که په وطن باندې د شعر سره مینه لري، د پښتو سره مینه لري، نو خپله پېژنګلو را سره وکړئ. تاسو د کوم کلي سره تعلق ساتئ، چېرته پیدا شوی او تعلیم هم کړی دی نه هم دی کړی، که مختصر راته دغه پېژنګلو کې نو خوشحاله به شو. مننه نیازک لاله. د ټولو نه لومبی خو ستاسو ډېره زیاته مننه کوم چې د دومره لرې نه شنګلې ته راغلی او په دې غرونو راوختئ، په دې غرونو راواوړېدئ. ستاسو د ادب سره مینه وه، زموږ سره مینه وه، موږ له رالی ستاسو او جاوید شاه درمان صاحب او تر صاحب ستاسو د ټولو ملګرو ستاسو سره چې څومره ملګري راغلي د ټولو مننه کوم. او زما نوم امیر واحد دی، قلمي نوم مې طایب دی جي. د ضلع شنګلې مارتونګ تحصیل سره تعلق لرم د بهار درب کلي سره جي. او سبق چې کم دی نو هغه ما قرآن حفظ کړلی او قرأت مې کړلی او څه لږ ډېر کتابونه مې ویلي. نو تعلیم چې کم عصري تعلیم دی هغې نه هغه مې نه دی کړی جي. طایب صاحب که دغه راته ووایه که نه لکه څنګه چې افغاني صاحب بېګا ذکر وکړو که نه چې د هغه که د سر سترګې باندې نظر نه لري خو د زړه سترګې دومره بنا دي چې دغه هر څه محسوسوي او دغه هر څه بیا راوړي او د شعر په ژبه باندې ملګرو ته وړاندې کوي. دغه نظر ستاسو لکه پیدایشي نشته دی که نه داسې څه حادثه راغله او ستاسو د دواړو سترګو نظر پکې لاړ؟ نازک لاله زما نظر چې کم دی نو دا پیدایشي کم دی. یو خو بیخي داسې وي چې وینو زما نظر شته خو لکه نیم دی او دغه نیم چې دی دا هم پیدایشي دی جي.
ښه پیدایشي دی دغه نو بس راځو به بیا د شعرونو په لور باندې خو د شعرونو نه مخکې که راته ووایې کتاب خو دې نه دی چاپ کړی که نه د شعري ټولګه یو شعري ټولګه مې چاپ ته د کاڼي هم اوبه کوي په نوم باندې چې په 2018 کې چاپ شوی و ښه ډېر ښه نور شاعري دې نه ده چاپ کړی نوره شاعري را سره ناچاپه پرته ده جي سمه ده بس جاوید شاه درمان خوښه دی چې اوس شعرونه بس خپرونه مخکې د خپلې خوښې را د شعرونه ووایي زموږ د ملګري په شعرونو باندې لکه بس خوښې وي شاعرانو سره مینه لري نو بس د خپلې خوښې شعرونه را سره شریک کړه بس نازک لاله چې کم راته یاد دي ځکه د یادو نه شعرونه ویم نو بس چې د کمو غزلو کم شعرونه یادېږي بس هغه به در سره شریک کوم طایب صاحب موږ ته ټول شعرونه ستاسو نوي دي که زاړه دي که نوي دي موږ ته یو شانتې ووایي ټول جی نو د یو غزل څو شعرونه به درته دا ووایم چې غربته څه وکړمه څنګه شموده په کور کې غربته څه وکړمه څنګه شموده په کور کې باران د شپه ده او راساسې مې اوبه په کور کې پرون جنت را سره وي یاره ته په کور کې نن سور دوزخ دی نن یوازې یم زه په کور کې ډېر ښه دی یاره دا بیا ووایه پرون جنت را سره وي یاره ته په کور کې نن سور دوزخ دی نن یوازې یم زه په کور کې او موږ به نه هر سملو خو خدای دې مېلمه نه راولي موږ به نه هر سملو خو خدای دې مېلمه نه راولي جیب مې خالی دی او خلاص شوي مې وړه په کور کې ډېر ښه دی یار دا هم بیا ووایه یار مننه موږ به نه هر سملو خو خدای دې مېلمه نه راولي ډېر ښه موږ به نه هر سملو خو خدای دې مېلمه نه راولي جیب مې خالی دی او خلاص شوي مې وړه په کور کې او چې په ګړۍ ګړۍ د کور د تلو خبره کوي درمان صاحب چې په ګړۍ ګړۍ د کور د تلو خبره کوي سړی استانه پاتې شوي دي سسره په کور کې مننه او بل شعر دی چې چاوي بچي دي خاورې وخوړې ما سوچ کولو چاوي بچي دي خاورې وخوړې ما سوچ کولو چې خاورې نه خوري نور زما کره دي څه په کور کې ډېر ښه دی یاره دا هم بیا ووایه چاوي بچي دي خاورې وخوړې ما سوچ کولو چې خاورې نه خوري نور زما کره دي څه په کور کې او د یو بل غزل څو شعرونه به ووایم چې دا چې په جیب کې د جنا صاحب تصویر مې نه و دا چې په جیب کې د جنا صاحب تصویر مې نه و نو پوهېدم چې په خبره کې تاثیر مې نه و او ورسره مل چې په کم ځای کې به تدبیر مې نه و د خدای قدرت دی هلته خوند به د تقدیر مې نه و د ژوند اهمې فیصلې رانه خطا شوي دي د ژوند اهمې فیصلې رانه خطا شوي دي چې هم زما تجربه نه وه هم مشیر مې نه و او دی خو چې راغلو نو دا زړه مې بې سکونه شولو دی خو چې نه و نو دا زړه دومره زهیر مې نه و ډېر ښه دی او چا هم د خوار مولا په بانک کلمه نه ویله چا هم د خوار مولا په بانک کلمه نه ویله ګنې نو کړی دلته چاته تقریر مې نه و ډېر ښه دی او خدای مې په تش لاس غنا داسې نصیب کړی و چې لکه باچا او متاعب او جاګیر مې نه و ډېر ښه دی او یو بل غزل دی چې دی په خپله په نوړۍ پسې زهیره خلک چې دی په خپله په نوړۍ پسې زهیره خلک ورځه ورځه تاله بسه درکې فقیره خلک او زه لیونی هلته بانګونه د سحر وایمه زه لیونی هلته بانګونه د سحر وایمه یارانو چرته چې پاسي د نور په څیره خلک ډېر ښه دی یار مننه او تلا په کم دلیل خاموشه یې چې غږ نه کوي تلا په کم دلیل خاموشه یې چې غږ نه کوي د سرکشۍ نه هم په وړاندې لاړه پیره خلک ډېر ښه دی یار او دنیا د څه نه څه دولت په لاس کې هم پکار دی دنیا د څه نه څه دولت په لاس کې هم پکار دی په تش اخلاص به مې قبول نه کړي تقدیره خلک او د پورې کلي جادوګرو پې جادو وکړلو د پورې کلي جادوګرو پې جادو وکړلو زموږ په کلي کې شرمېږي اوس په ګیره خلک مننه او په دولتونو موږ نه غولېږو یادو ساته په دولتونو غولوه څوک بې ضمیره خلک او په مینتوب کې د ټول حسن د ځوانۍ وبیلو طایبه اوس خو دې یریږي له تصویره خلک او یو څو شعرونه دي چې ویلي ستا به یم هسې دلدار ډوزې ویشتې بخښنه غواړم ویلي ستا به یم هسې دلدار ډوزې ویشتې ما وی رښتیا وایي او هغه ډوزمار ډوزې ویشتې او د قربانۍ غوښې اکثر په سړي بدې راځي د قربانۍ غوښې اکثر په سړي بدې راځي خپلو بچو ته په اختر کې یو خوار ډوزې ویشتې د قربانۍ غوښې اکثر په سړي بدې راځي خپلو بچو ته په اختر کې یو خوار ډوزې ویشتې طایبه نوره ناپوهي به لا د دې نه څه وي خلکو لاسونه پړقول چې سالار ډوزې ویشتې ډېر ښه دی یار
شاده او غزل وایي ویله دې موږ په سور کې دا پورې سړی څوک دی دا د چا قصې کوي دا پورې سړی څوک دی دا د چا قصې کوي مازغی راله وخوړه بلا قصې کوي زه هم چې چرته ناست یم د هغې قصې کوم هغه چې چرته ناسته وي زما قصې کوي زه هم چې چرته ناست یم د هغې قصې کوم هغه چې چرته ناسته وي زما قصې کوي دا دنګ دی او دا چیت دی دغه سپین دی او دا تور دا دنګ دی او دا چیت دی دغه سپین دی او دا تور د هر چا نه به پاتې شي چې دا قصې کوي او د زړه په تخت مې کښېنه او باچا مې کولالې د زړه په تخت مې کښېنه او باچا مې کولالې رضا نه دی په دې کې هم لا بیا قصې کوي زما د شډل ژوند ذکر او شونډې د هغې زما د شډل ژوند ذکر او شونډې د هغې حیران یم ګل څنګه د بورا قصې کوي او چې زه او ته د زلفو قصې پرې نه دو نو یار چې زه او ته د زلفو قصې پرې نه دو نو یار دې خلکو ته به څوک د کربلا قصې کوي جومات د آخرت د فکر ځای دی خو افسوس جومات د آخرت د فکر ځای دی خو افسوس یاران چې ورته راشي د دنیا قصې کوي او چې چرته میلاویږي په دروغو مرتبې طایب لیونی هلته هم رښتیا قصې کوي او دا چې بېدینه شو فتوې ورباندې ولګېدې دا چې بېدینه نه چې د مظلوم ولس خیرې ورباندې ولګېدې چې د مظلوم ولس خیرې ورباندې ولګېدې لاړو بېدینه شو فتوې ورباندې ولګېدې او کله ناکله د دې غره چینې ته وپسخېږم د څومره ښکلو ښکلو خولې ورباندې ولګېدې کله ناکله د دې غره چینې ته وپسخېږم د څومره ښکلو ښکلو خولې ورباندې ولګېدې او طایب جوړیږي نه طایب د چا د عشق بیمار دی طایب جوړیږي نه طایب د چا د عشق بیمار دی ګنې بلا بلا پیسې ورباندې ولګېدې ډېر ښه دی یار طایب دغه چیني والا شعر سره خو ما وورو کو چې لږ اوبه ورپسې مننه ډېر ښه دی بس دا غزلونه چې کم شعرونه یادېږي هغه بالکل هغه ووایه د ملګري او فرمایش په غزل وایم چې څوک په دومره زړه کوي توبه مې ده تا ته به کاته کوي توبه مې ده زه د چا خبرې چاته نه کوم بد کوي که ښه کوي توبه مې ده ډېر ښه دی ځینې خلکو ته حیران شمه نیازک لاله ځینې خلکو ته حیران شمه څه وایي او څه کوي توبه مې ډېر ښه هغه چې د ښځې او د کور نه دی پلار ورله واده کوي توبه مې ده ډېر ښه دی دا هم بیا ووایه هغه چې د ښځې او د کور نه دی پلار ورله واده کوي توبه مې ده او نن په لیمو کې اوښکې وینمه کاڼې هم اوبه کوي توبه مې ده واه دا بیا ووایه یار طایب صاحب مننه نن په لیمو کې اوښکې وینمه کاڼې هم اوبه کوي توبه مې ده ډېر ښه دی او غلی غلی وایي د طایب غزل ګورو په تناره کوي توبه مې ده دغه د واده دا شعر یاسر ته ډالۍ که څنګه یاسر ته هغه چې د ښځې او د کور نه دی پلار ورله واده کوي توبه مې ده خو زما د طرف نه ډالۍ نه دی درمان د طرف نه ډالۍ ارشاد زه نور اورو طایب ووایه ښه دغه شانته کې شعرونه ووایه دا کم چې دی وي ټول ډېر انتخاب شعرونه دي مجبوره وه او اظهار صاحب دغه شانته کې ورته وایي شاید مجبوره وه اظهار په فرمایش په دغه درې شعرونه ووایم چې مجبوره وه جنۍ وه په خپل ځان اختیار نه و مجبوره وه جنۍ وه په خپل ځان اختیار نه و خیر کړې را سره یې سپوره وه او سپوره نه وه وړه وه خو د زړونو د راښکو چل یې زده و وړه وه خو د زړونو د راښکو چل یې زده و هغه د چا خبره نوره وه او نوره نه وه او طایبه په غوښتو پسې ټول کلی راماتو مالداره وه له رنګه توره وه او توره نه وه ډېر ښه دی او چې راشي جو پتلو کې حصاره چرته نه شوي چې راشي جو پتلو کې حصاره چرته نه شوي ټول عمر ناوزګاره یې وزګاره چرته نه شوي نکریزې دي بنګړي دي دنداسه ده او رانجه دي نکریزې دي بنګړي دي دنداسه ده او رانجه دي بس ته یې خو اړمه یې سینګاره چرته نه شوي او ما ډېر دمونه وکړه ما ډېر سختونه وسکل ما ډېر دمونه وکړه ما ډېر سختونه وسکل زما د ارمان سړي کې خو قلاره چرته نه شوي او دا خپل دي دا پردي دي دغه ښه دي دا ښه نه دي دا خپل دي دا پردي دي دغه ښه دي دا ښه نه دي مازغه مې درته وخوړل هوښیاره چرته نه شوي ډېر ښه دی او یا غټې بختوري په طایب دې زړه بایللی یو شعر پکې بل دی بېشکه چې ښایسته به د هورې هم پسخېږي بېشکه چې ښایسته به د هورې هم پسخېږي خو شرط دی که په زړه باندې بیماره چرته نه شوي ډېر ښه دی او یا غټې بختورې په طایب دې زړه بایللی بې مینې چرته نه شوي بې دیداره چرته نه شوي ډېر ښه
او یو بل غزل دی چې د سوچ مقابه کېږي که نه تا سوچ ته به کې سوچ که زه ورته د اوبه وڅښم ښه 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 صحیح ده ستا هغه سوچ غزل کې به تاسو یاد دی چې موږ لومبۍ پوښتۍ جنکۍ وروسته ودوۍ جنکۍ دغه دا څنګه و چې مطلب که نه لومبۍ پوښتۍ جنکۍ وروسته ودانه بس ځکه دا رغه ورکوه فتحه ورکوه ځکه دا بره سپوږمۍ هم ښکته راکوزه کوم دغه پکې چې ومویمه څوک مې نه مني هغو به مې بیا هغه دا ونه بل مني. غزل شروع کې دی چې لومبۍ پوښتۍ جنکۍ وروسته ودوۍ جنکۍ که سادهګانې وي ها نازک لاله دا بل غزل ډېر زوړ غزل دی په کتاب کې هم چاپ دی چې خدای رسول ومنئ سړو مه جړوئ جنکۍ خدای رسول ومنئ سړو مه جړوئ جنکۍ لومبۍ پوښتۍ جنکۍ وروسته ودوئ جنکۍ واه ډېر ښه دی یار مننه خدای رسول ومنئ سړو مه جړوئ جنکۍ لومبۍ پوښتۍ جنکۍ وروسته ودوئ جنکۍ که سادهګانې وي نو وی به پخوانۍ جنکۍ که سادهګانې وي نو وی به پخوانۍ جنکۍ خو په هر څه باندې پوهېږي اوسنۍ جنکۍ ډېر ښه دی زما په ټولو باندې زړه سوځي د زړه د سودي زما په ټولو باندې زړه سوځي د زړه د سودي که کلیوالې جنکۍ دي که ښارۍ جنکۍ واه ته بوډۍ شوې اوس یې هسې ځان مه کړوه ته بوډۍ شوې اوس یې هسې ځان مه کړوه په سینګار نه د ښکلې کېږي په ځوانۍ جنکۍ او اوس مې چې ویني نو په غور غور ګوري راته اوس چې مې ویني نو په غور غور اوس ګوري چې مې ویني نو په غور غور ګوري راته په ما دې سله خبرولې لیونۍ جنکۍ جنکۍ ډېر ښه دی او دغه بل شعر دی پکې چې ماته د ورونو په شان ښکاري هلکان هلکان ماته د ورونو په شان ښکاري هلکان هلکان ماته د خویندو په شان ښکاري جنکۍ جنکۍ ډېر ښه دی او نن مې قایل د شاعرۍ کړه اجازه تې راکړو درمانه نن مې قایل د شاعرۍ کړه اجازه تې راکړو خدای ووي چې به نه ستایي پردی جنکۍ او هغو چې ومنو رسول نو خدای راضي شو تېنه هغو چې ومنو رسول نو خدای راضي شو تېنه تای به چا چې خښولې به ژوندی جنکۍ ډېر ښه دی او دا دواړه د سړي د اندازې پورې پکار وي دا دواړه د سړي د اندازې پورې پکار وي دا دواړه د سړي د اندازې پورې پکار وي سخا او کنجوسي د اندازې پورې پکار وي دا ځینې کار بیخي بې اندازې چې وشي ښه وي او تره دا ځینې کار بیخي بې اندازې چې وشي ښه وي خو ځینې کار بیخي د اندازې پورې پکار وي ډېر ښه دی یار قمقله په مذهب د لوبې کېږي او ته چپې قمقله په مذهب د لوبې کېږي او ته چپې قمقله خاموشي د اندازې پورې پکار وي په غیرو د باور او اعتماد خبره دا ده په غیرو د باور او اعتماد خبره دا ده ښه نه وي خو چې وي د اندازې پورې پکار وي او دا نه چې بیا یې تاب راوړلی نه شي دومره ډېر شي دا نه چې بیا یې تاب راوړلی نه شي دومره ډېر شي زخمونه د زړګي د اندازې پورې پکار وي تای به په یوه کې هم د حد نه مه تېروزه تای به په یوه کې هم د حد نه مه تېروزه دوستي او دشمني د اندازې پورې پکار وي ډېر ښه دی یار یو غزل بل ووایي نو دا خو ته د ودانه کم غزل ووایي یو غزل د خپلې خوښې ووایه ځکه دا بره سپوږمۍ هم ښکته راکوزه دغه ووایه که نه اظهار صاحب چې کوم ښه دا غزل به ماته ټول نه دي به مې څو شعرونه ویم یو ډېر زوړ غزل اکثر خلک یې غوښتنه کوي تاسو به اوري تاسو خو مشکل مونږ نه دی مو تا ته که خاطر اپرېدی وایي که نه تا ته که زړې دي مونږ ته نوي دي دا صحیح ده د اظهار او فرمایش په یو څو شعرونه ویم بیا به هغه غزل ویم ښه چې څنګه شعرونه چې دا زما زړه اوس زمانه دی زما هم نه خود سره شوی دی د سره د چا هم نه مني خود سره شوی دی د سره د چا هم نه مني دا زما زړه اوس زما نه دی زما هم نه مني او تمه تې مه ساته قمقله په قلاره کښېنه تمه تې مه ساته قمقله په قلاره کښېنه او دوی چې نن نه مني دوی سبا هم نه مني او ځکه دا بره سپوږمۍ هم ښکته راکوزه کم خو ځکه دا بره سپوږمۍ هم ښکته راکوزه کم خو چې څوک مې نه مني هغو به مې بیا هم نه مني ډېر ښه یاره دا بیا ووایه ځکه دا بره سپوږمۍ هم ښکته راکوزه کم خو چې څوک مې نه مني هغو به مې بیا هم نه مني ډېر ښه دی او یو غزل بل دی چې ای خدایه بې د مینې نه مې کېږي ګزاره نه ای خدایه بې د مینې نه مې کېږي ګزاره نه توبه د ټولو بدو خو له یاره مې توبه نو یارانو چې زه یم نو مایوسه چېرته نه شئ یارانو چې زه یم نو مایوسه چېرته نه شئ یارانو چې زه یم نو شړېږي به حجره نه
او ژوند ډیر مصروفه شوی دی د چا سره وخت نشته ژوند ډیر مصروفه شوی دی د چا سره وخت نشته ژوند ډیر مصروفه شوی دی د چا سره وخت نشته خبره په لنډو راغونډه وګورې قصه نو او چې کومه درته زه وایم هغه به راله غواړي چې کومه درته زه وایم هغه به راله غواړي ای مورې ته چې کومه جنۍ وایي نو هغه نو او تای به نننی دیدن په نه دیدن حساب و په زړه مې څه خبره وه په شونډې مې راتله نو او دا یو ډېر زوړ غزل اکثر په مشاعرو کې ملګري غوښتنه کوي ما له ډېر خوند راکوي کور د نغري په غاړه ما له ډېر خوند راکوي کور د نغري په غاړه د ماشومانو بچو شور د نغري په غاړه نن یې زما بېوسه ورځ جړله ما ولیده نن یې زما بېوسه ورځ جړله ما ولیده لوګی بانه کو زما مور د نغري په غاړه ډېر ښه دی یاره دا بیا ووایه نن یې زما بېوسه ورځ جړله ما ولیده لوګی بانه کو زما مور د نغري په غاړه دلته چې شونډه د چاشنه شي نو زه پوه شمه دلته چې شونډه د چاشنه شي نو زه پوه شمه چې غربت نه پرېږدي نور د نغري په غاړه دلته چې شونډه د چاشنه شي نو زه پوه شمه چې غربت نه پرېږدي نور د نغري په غاړه د دروازې نه قدرې هم بهر وتلی نه دی د دروازې نه قدرې هم بهر وتلی نه دی په ده به څه ولګي تور د نغري په غاړه او اوس چې د خان خبرې نه وړمه نو څه وکړم اوس چې د خان خبرې نه وړمه نو څه وکړمه ما نه والۍ غوښتي خور د نغري په غاړه او تای به دې عمل له څه نوم ورکولی شي څوک ورور ته چې ښه نه ښکاري ورور د نغري په غاړه مننه نازک لاله ډېره مننه طیب صاحب ډېره مننه کوم ستاسو چې ډېر زیات وخت یې راکړو ډېر مو کله په یو غونډۍ ته خېجولی او کله بل ځګي ته نو په دغې ستړیا درنه هم بخښنه غواړو نه بخښنه خو زه ستاسو نه غواړم او ستاسو ډېره زیاته مننه کوم چې زما سره دومره وګرځېدئ دومره ستړې حراله وکړه ستاسو ډېره زیاته مننه الله مو راته روغ لره او الله مو قدرمن کړي امین جي الله دې ښه ساته صبر وکړه ټول په دې یو کې راټول کړي دي که را چې یو شان دي ګرانو ملګرو تاسو طیب صاحب واورېدو او د طیب صاحب شعرونه خو موږ له بلا خوند راکړه او ترې هم کله یو شان د کې شو کله بل او د زړه نه ولا داد ورکو شعر او تر هم را سره واورېدو نو زمونږ تل کوشش وي زمونږ د یاسر دلې یا چا درمان دلې چې په داسې ملګرو پسې وګرځو او هغوی که هر څومره په لرو سیمو کې وي زمونږ به کوشش وي چې د هغوی نه دغسې خواږه شعرونه ریکارډ کړو له تاسو ملګرو سره شریک کړو مونږ ټول په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ چې هر ځای د خپل ځان د خپل چاپېرچل ډېر خیال ساتئ الله مو ښاد آباد ساته علي الله په امان